وطن نور بد سر زر کړی د زرګر لاسونه بخت د هنر لاسونه د پتن ولاګې د نسو زخمونه بد روخړي د ډاکټر لاسونه. عاجل ابن سینا شبخانه خو ډېر تاریخي شبخانه ده، تقریبا 15 کاله کېږي چې دا شبخانې تعمیر جوړ شوی دی. نو هغه سلسله یې ډېره پخوانۍ ده، تاریخچه یې ډېره طولاني ده. نو د عاجل ابن سینا شبخانه په الحال چې موږ عاجل ابن سینا شبخانه کې په مختلفو برخو کې خلکو ته خدمات وړاندې کوو. د مثال په توګه باندې عمومي جراحي، د خلای عمومي او د راګو یا جراویه چې ورته وایي دا، او په ضمن کې انټي یا ګوشګلو بخشونه او جلدي بخش، او په ضمن کې یوه آی سی یو لرو چې لاس بستره ده، او هم عاجل بخش لرو چې دا شبخانه هم د عاجل په نام باندې جوړه شوې ده. هغه وخت چې عاجل واقع کېږي عاجل ابن سینا شبخانې ته ریفر کېږي، یا هغه مریضان چې په نورو شبخانو کې یا په اطرافو شبخانو کې اختلاطي شوي کمپلیکیشن یې پیدا کړی وي، نو هغوی تداوي هلته د هغه وړ نه وي، نو موږ شبخانه د دوی دا مریضان ریفر کېږي. زموږ په شبخانه کې مختلفو برخو کې د دې تداوي ترسره کېږي، او زموږ تقریبا 200 بستره شبخانه ده او 1500 پرسونل لري، او تشخیصیه برخو کې هم موږ الحمدلله خلکو ته خدمات وړاندې کوو، لکه د لابراتوار په بخش کې، ډیجیټل ایکس ری په بخش کې، او همدارنګه د اودیوګرام چې دا د ګوشګلو کې یو ډېر مهم هغه ده، تشخیصیه وسیله ده، او همدارنګه ایکوکارډیوګرافي کوو، الټراساونډ کوو. دا خدمات موږ مریضانو ته وړاندې کوو. او بل موږ یو آی سی یو لرو چې 10 بستره ده، او هغه مریضان چې په نورو شبخانو کې د تداوي نه کېږي او یا په عادي وارډ کې تداوي نه کېږي، هغه آی سی یو ته انتقالېږي. آی سی یو هغه ځای ده چې هغه سټیج د مریض د آخري مرحله د مریض وي چې هغه نور په ډېر کمپلیکیټډ حالات کې وي، هغوی بیا دلته تداوي کېږي. انشاءالله زیاتره مریضان جوړېږي. در بخش گوشگلو و بینی شفاخانه عاجل ابن سینا ما روزانه به تعداد 70-80 مریض در بخش‌های اوپیدی مراجعه میکنن که بعد از اینکه معاینات دقیق همراهشان صورت میگیره، برایشان تداوی لازمه انجام گرفته و کسانی که نیاز به بستر باشد اونها را در بخش وارد گوش و گلو و بینی اونها را بستر میکنیم. در بخش وارد ما به تعداد 32 بستر گوش و گلو و بینی داریم که و از این تعداد حدوداً به تعداد 7 تا 10 مریض همه روزه به لوحات مختلف در بخش گوش و گلو بینی عملیات از صورت میگیره. وطن نور بد سر زر کړی د زرګر لاسونه بخت د هنر لاسونه د پتن ولاګې د نسو زخمونه بد روخړي د ډاکټر لاسونه. د فتح نه وروسته په ابتدا کې چې موږ دلته کله معرفي شو، د عاجل ابن سینا شبخانه کې تقریبا 300 یا 200 مریضان او پی ډي کې ده. اوس 1.5 کسان روزانه موږ عاجل ابن سینا شبخانې ته مراجعه کوي، چې دا الحمدلله په وړیا توګه باندې کېږي. صرف یو عادي یو مثلا یو مریض کبیرون عملیات شي، هغه 40,000-45,000 خصوصا په لپراسکوپي عملیاتو کې ورباندې مصارف کې یا په نورو بخشو کې، هغه دلته صرف 1500 افغانۍ اخیستل کېږي، چې هغه هم وزارت مالیې ته دا پیسې تحویلېږي او هغوی بېرته په صحي بخش کې مریضانو ته خدمات کې راجع کېږي په اصطلاح باندې. الحمدلله د ابتدا نه اوس ډېر ښه شوې د موږ شبخانه. د مثال په توګه باندې موږ سابقه چې انټي بخش درلود، په هغه کې اودیوګرام نه و. اودیوګرام هغه وسیله ده چې د مریض د غوږونو د ښه تشخیص په خاطر باندې هغې نه استفاده کېږي. هغه به سابق مریضان بیرون تلل، اوس هغه الحمدلله موږ په خپله شبخانه کې جوړ کړي دي. او همدارنګه د اکسیجن پلانټ موږ جوړ کړی دی چې هغه په سابقه به موږ 40-50 بلونه راوړل، اوس هغه ماشین موږ ترمیم کړی دی، جوړ کړی دی. مریضانو ته په منظمه توګه باندې په سیستم کې په آی سی یو ته، عاجل شعبې ته، نورو بخشو ته کېږي. او همدارنګه لپراسکوپي ماشین چې دا تقریبا $80,000 په ارزښت باندې موږ سره کومک شوی دی. او اوس الحمدلله لپراسکوپي لیزري عملیات په مختلفو امراضو کې استفاده نه کېږي، د عمومي جراحۍ په برخه کې. نو دا یو ډېر غټ هغه ده چې هغه مریضان که اوس په شخصي لګښت باندې په
نور شفاخانو کې پوښتنه وشي په یو مریض باندې 50000 افغانۍ مصرف راځي دلته په وړیا توګه باندې مریضانو ته ترسره کیږي. همدارنګه په نورو بخشونو کې په رګو بخشونو کې مثلا موږ پخوا وخت ګرافت موجود نه و، الحمدلله اوس موږ ته کمک شوی دی او مریضان هغه رګونه چې په اصطلاح باندې په نورو عملیاتو په برخه کې هغه مشکل وي نو موږ هغه وسیله ورته کارول کیږي او د مریض حیات ورباندې بچ کیږي. الحمدلله داس په نورو بخشونو کې هم داسې د عاجل مثال شفاخانې کې پیشرفت شوی. مریض ما یک 15 روز میشه که در شفاخانه بستر است، دعوا کردن سررایش گرفته بودن مشمچی هم باز کرده چاقو زدن شوگار شده. عملیات شده که از این عملیاتش یک 13 روز تیر شد که 2 روز یک 15 روز میشه. از کل چیزشان راضی هستیم از ما. دکتر صاحبا خوب به خدمت کلاگی میرسن، خیر ببینن، در وضعیت مریضا خوب رسیدگی کردن میتونن. خوب شکر ما راضی هستیم بخی از وضعیت مریض خود. وخت هنر لاسونه د پتن ولاګیدا نصر زخم په تخصصي شفاخانه ده هم د مریضانو تداوی کیږي او هم په ضمن کې متخصصین دلته روزل کیږي او د دې استادان موجود دي په مختلفو برخو کې، په جراحي برخه کې، د جراحي په برخه کې، داخله په برخه کې، انټي په گوشګلو په برخه کې، همدارنګه جلدي په بخش کې چې په مختلفو هغو کې تعداد په هر واټ کې مختلف ده. زما پیغام خدا ده چې یو خو چې کوم مریضان سره پیوازان راځي زموږ د یو مریض سره تقریبا 15-16 پیوازه وي چې دا د شفاخانې آی پي خرابوي او یو نفر ته ضرورت شته، زیات نفر ته ضرورت نشته. نو که چیرې کوم مریضان سره څوک پیوازان راځي باید په زیات تعداد را نشي او بل دا چې په وخت معین وخت په خپل وخت باندې ډاکټر ته مراجعه وکړي او دوی خپل مرض یا تکلیف ته ډیر په تاخیر سره چې کله مراجعه کوي نو هغه ډیر پیشرفت شوی دی، هغې تداوي بیا څه نه څه مشکلات جوړوي. نو باید په خپل ولایتي ډاکټر سره یا په ولسوالۍ کې چې کوم ډاکټر یوازې هغې سره مشوره وشي که هغې ته تداوي کېږي باید اول هلته تداوي وشي، که بیا نه کېږي بیا د مرکز ته مراجعه وکړي. روغتیایي کارکوونکو ته خو زما دا پیغام دی چې همیشه دا زما شعار دی چې د مریض په مقابل کې به ښه اخلاق کوئ، ښه رویه به کوئ او په ډېر مریض مجبور ده چې دلته راغلی دی شفاخانې ته، که دوی مجبور نه وای نو شفاخانې ته هغه مراجعه نه کوي. نو په دې اساس باندې دوی مریضان قابل د کومک دي او دا ډېر ځورېدلي دي او الحمدلله د افغانستان اسلامي امارت پالیسي هم همدا ده چې د مریضانو دپاره به موږ شپه ورځ خپل خدمات ترسره کوو، دوی سره به ښه رویه کوو او په څومره چې کوشش کېږي دوی په احسنه طریقه باندې تداوي کړی شي او په کم امکانات سره زیات سهولت به دوی ته موږ ورکوو. تاسو هم ډېره مننه، الله مو قدر وکړه، خیر شي. پیامی که به مردم و هموطنان نازنین خود و دوست داشتنی خود داریم این است که آنها توصیه هایی که دکترها دارند به صورت دقیق پیروی کنند از آنها و در قسمت رژیم غذایی خود کوشش کنند یک رژیم غذایی صحی استفاده کنند، چنانچه که بیشتر مریضانی که در اینجا بستر میشوند بخش اعظم اونها کسانی هستند که اونا متاسفانه رژیم غذایی درست استفاده نمی کنند. به این خاطر باعث میشه که با مشکلات متعددی که مربوط به مخصوصا بخش گلو میشه، بستر قسمت اعظمی از بستر ما را تشکیل میده، اونا متاسفانه مبتلا بشوند. و همچنان در قسمت وظایفی که اونا انجام میدهند یک تعداد زیادی از مریضان کسانی هستند که در قسمت ها در جاهای کار میکنند که اونها با الرژن ها و با موادی که اونا باعث میشه که سیستم تنفسی و سیستم گوش، گلو و بینی را مختل بسازه با اونا باشه و در اونجا اونا متاسفانه همو ایمنی و حفاظت وظیفوی را که اکیوپیشنال امینیتی گفته میشه او را متاسفانه یک تعداد پیروی نمیکنن. به این خاطر باعث میشه که اونا مریض شوند خدای نکرده و به متاسفانه باز به شفاخانه اونا بستر شوند. به این خاطر نیاز است که هم در قسمت رژیم غذایی خود و هم در قسمت ایمنی و امنیت وظیفوی هموطنان ما در این قسمت ها متوجه باشند.